په پیل کې د خبرونو سرټکي. په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو نوی راپور ردول. د خوست ولایت له دینی مدرسو څخه د پوهنې وزیر لیدنه او د هیواد په 14 ولایتونو کې د ورښتونو له امله د سیلابونو د راوتلو خبرداری. د پاک الله په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1403 کال د لندۍ 8مه نیټه ده. زه صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر هغه راپور چې ګواکې افغانستان کې د نشه یي توکو کښت زیات سوی په کلکه رد کړی دی. په دې اعلامیه کې راغلي چې د پولیسو ځواکونو د هیواد په ټولو ولایتونو کې د نشه یي توکو په ځانګړې توګه د کوکنارو د کروندو له منځه وړلو برخه کې یو شان عملي کړی او هیڅ کومه سیمه چې د نشه یي توکو کښت پکې وي د دغو ځواکونو له سترګو او مبارزې څخه نه ده پاتې سوي. د کورنیو چارو وزارت د ارزونو له مخې په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت او تولید په تیر یو کال کې د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ کم سوی دی. د پوهنې وزارت وایي چې د دې وزارت وزیر مولوي حبیب الله آغا خوست ولایت ته د سفر په ترڅ کې له یو شمېر مدرسو څخه د لیدنې سربیره د یادو مدرسو له متحممانو او استادانو سره هم لیدنه کړې. یاد وزارت زیاته کړې دې لیدنې کې د مدرسو متحممانو او استادانو خپلې ستونزې او غوښتنې شریکې کړي او د پوهنې وزیر ورته د رسېدنې ډاډ ورکړی دی. مننه چې راسره یاست. په یو بل خبر کې د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په کابل کې د پاکستان له سفیر عبید الرحمن نظامانی سره وکتل. ملي دفاع وزارت وایي چې دې کتنه کې مولوي محمد یعقوب مجاهد افغانستان او پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه بللي او ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ګډ مشترکات د اقتصاد، سوداګرۍ او نورو بیلابیلو برخو کې د ګډې همکاري لامل شوي. د یاد وزارت په وینا د پاکستان سفیر هم پر ګډې همکارۍ او دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. په یو بل خبر کې د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی د ترکیې په استانبول ښار کې د استانبول حلال نندارتون په پرانیست غونډه کې ګډون وکړ. ښاغلي عزیزي په یاده پرانیست غونډه کې ترکي چارواکو او خصوصي سکتور ته بلنه ورکړه ترڅو په افغانستان کې د ترکي تولیداتو او محصولاتو نندارتون جوړ کړي. د غراض نوموړي یاد نندارتون کې د افغان پلاوي د ګډون موخه د افغانستان، ترکي او د سیمې نورو هیوادونو ترمنځ د افغانستان او سوداګریزو همکاریو د نوو فرصتونو رامنځته کول، نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د حلالو تولیداتو او محصولاتو ورپېژندل او د بهرنۍ پانګونې جذب ښودلی دی. دا یادونې وړ ده چې په دې نندارتون کې د افغانستان په ګډون 45 هیوادونو خپل محصولات او تولیدات د 4 ورځو لپاره نندارې ته وړاندې کوي. او په پای کې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په تخار، پنجشیر، بغلان، بامیان، سرپل، جوزجان، دایکنډي، هلمند، کندهار، غور، فاریاب، بادغیس، فراه او هرات ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د غراض یاد ریاست د هیواد په لوړو او یخو سیمو کې د واورې د ورښت اټکل هم کړی دی. قدرمنو لیدونکو ډیره مننه کوم چې تر پایه زموږ سره مل وست. تاسو کولی شئ د عروج بیلابیلې خپرونې په ځانګړې توګه مستندونه او ځانګړي راپورونه د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.